السلام علیکم د مو خوږې قدرمنو ملګري د روژې مبارکه میاشت چې چاته کله وخت میلاویږي که سره وي په چارو کې موږ پکې څه نڅوم تلاوت وکړي څه ذکر اذکار وکړي نور خو ټوله ورځ چې کومه دوښنه دا دی د غیرو پالیسي نه باندې په جوړ شوي شیونه کې لګیا وي که هغه ټیک ټاک دی که فیسبوک دی او که نور څه دي ډېر شیونه دي مقصد مې دا دی چې کله هم چاته وخت میلاویږي بیا د قرآن تلاوت نور ډېر اذکار دي هغه ته چې پکې د خپلې برخې دې چې ژوند ډېر قیمتي دی او د دې دنیا نه د ژوند سره څه نشته د داسې شی وړل پکار دي مهرباني اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله المولانا العظيم